السلام علیکم. په پېښور کلیک چینل کې درته هرکلی وایم. د پښتو ډرامو مشهوره اداکاره رانی خان په خپلې انټرویو کې د ژوند باره کې څه وایي. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ، او که زموږ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې همدغه رنګې نوې او تازه معلومات د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. دوستانو، د پښتو ډرامو یو داسې دور چې په سی ډي کې به خلکو ډرامې کتې او دا ډرامې به خلکو په کور کې هم کتې شوې او د خپلو بچو سره به یې هم کتې شوې. خو د وخت تېرېدو سره سره چې کله د سی ډي دور ختم شو او خبره سوشل میډیا ته راغی، یعنې یوټیوب ته راغه، نو ډېرو پښتنو جینکو دا ډرامې پرېښې او هغوی د دې نه توبه وویسته، ولې چې په ډرامو کې بیا ډېره زیاته بې شرمي شوه. او که تاسو خیال کړي وي نو اوس په ډرامو کې ډېرې پنجابیانې جینکۍ کار کوي. همدغه وجه وه چې رانی خان هم ډرامې پرېښودې او رانی خان چېرته په فلمونو کې هم کار نه و کړی. ویلې کېږي چې د پښتو مشهورې اداکارانې سنبل خان او کیرن خان د رانی خان خویندې دي او دې دواړو د پیسو دپاره داسې فحاشي وکړه چې د رانی خان په سوچ او خیال کې هم نه وو. خو رانی خان داسې نه وه او هغې واده کړی دی او ډېره خوشحاله زندګي تېروي. دوستانو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې دې ډمانو ته شریف سړی زړه نه ښه کوي او که څوک دوی سره دارنګې واده وکړي نو بیا یې خوشحاله نه ساتي. خو رانی خان ډېر ښه قسمت و او هغې باندې خپل قسمت مهربانه شو او یو ډېر ښه سړي سره یې واده کړی دی او اوس ډېر خوشحاله ژوند تېروي. دوستانو، زموږ نننۍ ویډیو تر دې ځای پورې وه. که ویډیو هم خوښه شوي وي نو ویډیو لایک کړئ. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.